والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما د ایمان او عقیدې ډیرو درنو مسلمانانو ورونو او خویندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې په خوښۍ او خوشحالۍ باندې ژوند تېروئ او الله متعال مو د هر قسم آفتونو نه محفوظ او خوندي وساته او ټول عبادات مو الله په خپل دربار کې قبول کړه. درنو مسلمانانو ورونو د تیر په څیر باندې زه نن غواړم چې د درسونو په سلسله کې د روژې مبارکې چې کم فواید دي او کمی حکمتونه دي د مشروعیت په هغې باندې تاسو سره خبره شریکه کړم. ورونو لومړی خو په دې باندې ځان په یول پکار دي چې کله یو انسان الله باندې ایمان راوړي او په ټولو هغه ضروري شیانو باندې چې ایمان ور باندې لازم او ضروري دی هغه ومني، نو بیا دته پکار ده چې بیچون او بیچاره د الله ټولو حکمونو ته غاړه کړي، فرته له دې چې که د هغه په فایده باندې دی پوهیږي او که نه پوهیږي، د هغه حکم ښېګڼه په دنیوي لحاظ باندې ورته معلومه وي او که نه وي معلومه. د مسلمان د شان نه دا ښایېږي چې هغه د الله حکم ته او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم حکم ته لبیک ووایي. ځکه قرآن کریم کې الله متعال همدې ته اشاره کوي چې فرمایي چې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مسلمان نارینه او مسلمان خور ته دا نه دي پکار چې کله دی الله او د هغه پیغمبر د ژوند په برخه کې یو حکم او فیصله وکړي او بیا دې ته پکې اختیار وي که چېرته په فایده او ښېګڼه پوهېږي نو دا یې ترسره کوي او که نه وي نو بیا دې نه ترسره کوي. نه، خو د دې ټولو سره چې مونږ باید په تمامه معنا په مطلقه توګه باندې د الله جل جلاله او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احکاماتو ته غاړه کېږدو، پرته له دې چې هغې کې مونږه څه فواید او ښېګڼې ولټوو راولټوو. د دې سره سره ځینې علماو د مسلمانانو د اطمینان دپاره او د ډاډ دپاره د شرعي ځینې احکامو فواید او حکمتونه هغه کړي دي، څېړلي دي او هغه یې درک کړي دي. که څه هم هغه ټول ښېګڼې او حکمتونه نه دي، انسان په خپل ناتوان او قاصر عقل باندې نشي کولی چې د الله د حکمونو ټولې ښېګڼې او ټول فواید هغه درک کړي، هغه راوباسي او هغه خلکو ته بیان کړي. خو د دې سره سره څه ته چې د دې علماو ذهن رسېدلی دی نو هغوی د ځینې احکامو د مشروعیت حکمتونه فلسفې او فواید ذکر کړي دي چې د روژې په اړه هم علماو ځینې فواید ذکر کړي دي. دا فواید ځینې داسې فواید دي او ښېګڼې دي، حکمتونه دي چې هغه روحي دي او دینی بڼه لري، دینی او روحي حکمتونه او فواید، او ځینې بیا اخلاقی فواید دي او ښېګڼې دي، ځینې اجتماعي او ټولنیز فواید او ښېګڼې دي، او د همدې په څېر باندې ځینې هم بیا هغه صحي فواید او ښېګڼې دي چې د روژې په نتیجه کې انسان ته رسیږي. زه راځم د دغه ټولو اقسامو د فوایدو نه چې په دې کې کمې کمې فایدې موجودې دي هغه په اجمالي ولنډه توګه باندې ستاسو مخې ته ږدم. لومړی په روژه کې چې کوم دینی او روحي فواید دي، لومړی فایده خو په دې فوایدو کې هغه د تقوا لاسته راوړل دي.
قرآن کریم کې امدقې فائدې ته او حکمت ته ښېګڼې ته الله متعال اشاره کړې ده. د روژې سره دا فائده بالکل پیوسته ذکر کړې ده چې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روژه په دې خاطر په تاسو باندې فرض کړی شوی چې د تیرو امتونو په څیر باندې چې تاسو کې تقوا پیدا شي. تقوا لاسته راوړئ. د تقوا بل تعبیر د ایمان قوت دی. د تقوا نه هدف د ایمان قوت دی چې ایمان مو قوي شي او دا قوي ایمان تاسو د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طاعات ته وهڅوي او د نواهیونه او کوم شي نه چې الله جل جلاله او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم منع کړي د هغې نه اجتناب وکړي. نو تقوا لاسته راوړل یوه دیني او روحي فایده. دویم د روژې روحي او دینی فایده په اخروي لحاظ باندې نعمتونه او نیکمرغۍ ترلاسه کول. د آخرت نعمتونه او نیکمرغي دا که څوک غواړي چې ترلاسه کړي نو دا د نورو طاعاتو او عباداتو ترڅنګ روژې پورې منحصره ده. د مثال په توګه که څوک غواړي چې د جنت ته د ریان دروازې نه ننوځي نو هغه دخول روژه پورې تړلی دی. که څوک غواړي چې مثلا د قیامت په ورځ د الله په وړاندې د سفارش وشي نو هغه سفارش روژه کوي. که څوک غواړي چې د باندې الله رحم وکړي او د ګناهونه الله معاف کړي او په نتیجه کې د بدن او سټ د جهنم د اور نه آزاد کړي نو هغه رمضان روژې پورې تړلی چې 10 ورځې رحمت دي اولې، دویمې 10 ورځې مغفرت دي انسان ته ګناهونه معاف کوي او درېیمه لسیزه د جهنم نه د آزادېدلو دپاره ده. یعنې د آخرت دغه ما چې کومې نیکمرغۍ او نعمتونه ذکر کړه دا ترلاسه کول روژې پورې منحصر دي. روژې پورې دا دویمه ښېګڼه او فایده ده. درېیمه فایده او ښېګڼه چې ده او حکمت د روژې هغه د نفس کنټرولول او مغلوبول دي چې انسان طبعا چې کله همیش خوراک او څښاک کوي نو د دې سره د نفس قوي کیږي او د نفس د قوت سره د شهوات هم زیاتیږي، نفسي غوښتنې هم زیاتیږي چې د دې په نتیجه کې نفس په ده باندې غالب کیږي او دا نفس دی قسمه قسم نارواو ته او قسمه قسم منکراتو ته او بحیایۍ ته فحاشۍ ته مظالمو ته دا نفس دی بلی بیا. ځکه چې قرآن کریم کې الله وایي چې ان النفس لاماره بالسوء، یعنی ډیر زیات نفسونه همدغسې انسانانو ته په بدۍ باندې امر کوي. هغه مطمئن نفسونه ډیر زیات کم دي او اماره نفسونه ډیر کم دي چې هغه نفسونه چې هغه لوامه دي. لوامه چې انسان ملامت کوي هغه کم دي د اماره بېسو نفسونو په اعتبار باندې. نو په دې خاطر باندې چې کله روژه کې انسان خوراک او څښاک کم کی نو د دې په نتیجه کې د انسان نفس کمزوری کیږي، ضعیف کیږي او د دې په نتیجه کې هغه بیا کنټرولولی شي او هغه مغلوبولی شي. څلورمه فایده دینی او روحي لحاظ باندې د روژې هغه دا ده چې انسان په روژه کې د الله متعال په عدالت باندې په انصاف باندې مطمئن کیږي، د الله په دین باندې مطمئن شي. دا دین مونږ ته انصاف راوړی، عدالت یې راوړی دی مونږ ته او هغه په دې توګه باندې چې کله ټول انسانان چې ایمان راوړی الله باندې نارینه دي که زنانه دي، هغه که فقیران دي او که غنیان دي او هغه که مثلا هر څوک دی د هر قوم او د هر ټبر سره او د هرې منطقې سره هغه تړاو لري نو ټول روژه شي. دلته هغه نفس چې هغه غریب دی، هغه نفس چې هغه مثلا د رنګ په لحاظ تور دی او هغه په ډیره بیرته پاتې سیمه کې اوسیږي نو هغه
سوچ کوي چې دا روژه خو چې الله ما باندې فرض کړې ده نو زما په څنګ کې په شتمنم فرض کړې ده په سپین رنګ هم فرض کړې ده په ډېره معتمدینه منطقه کې چې څوک اوسېږي هغه باندې هم فرض کړې ده نو دلته دته د الله په دین یو ډاډ او اطمینان حاصلېږي چې د الله دین کې عدالت دی د الله په دین کې انصاف دی چې داسې نه دي کړي چې یو چا باندې یو بوج ایښی دی او بل څوک د هغې بوج نه څنګه کړی دی خلاص کړی دی نو دغه دین باندې د عدالت په حیث باندې ډاډ او اطمینان دا بله پایده ده په دې کې پنځمه پایده روحي او دینی پروژه کې هغه دا ده چې پروژه کې انسان د ژبې عفت لاسته راوړي او د همدې په څیر باندې ذکر او فکر او د نفس محاسبې ته فارغېږي ځکه چې روژهدار انسان چې کله خوراک کم کړي نو د ده معده خالي شي نو د ده معده چې کله خالي کېږي نو د ده فکر ژوندی شي د عقل ژوندی شي او نفس ته متوجه شي ذکر ته متوجه شي نو د دې په نتیجه کې د روژې په نتیجه کې انسان ذاکر جوړیږي انسان مفکر جوړیږي ډېرو شیانو ته یې فکر رسیږي او عقل یې ژوندی کېږي عقل یې بیداریږي او انسان د خپل نفس سره محاسبه کوي اخلاقی فواید دویم چې کوم اخلاقی فواید دي په روژه کې د اخلاقی فوایدو نه یو فایده خدا ده چې انسان کې رښتونولي او صداقت چې ده دا قوي کیږي ځکه چې روژه کې طبعا انسان خو په ټولو حالاتو کې د غیبت نه او دروغو نه او د فحش و فجر الفاظو نه منع شوی دی خو په روژه کې بیا مسلمان د دې سره ډېر احتیاط کوي چې دروغ ونه وایي غیبت ونه کړي او فحش او فحش الفاظ استعمال نه کړي نو چې کله مکمله یوه میاشت انسان د دې سره عادت شو چې ژبه د فحشو او فاحشو الفاظو نه وساتله د غیبت نه وساتله او د دروغو نه وساتله نو په ده کې د رښتونولۍ هغه ماده چې کومه ده هغه غښتلې کېږي او هغه قوي کېږي انسان د دې سره عادت ګرځېږي دویم پایده اخلاقی لحاظ باندې هغه د امانتدارۍ چې کومه ماده او قوه په انسان کې پرته ده هغه په روژې سره قوي کېږي ځکه چې یو مسلمان روژه شي نو هغه ته په سهار نه تر بیګا ماښام پورې داسې مواقع او داسې ځایونه لاسته ورځي چې هلته پرته د الله نه دی هېڅوک ونه ګوري خو د دې سره سره چې هلته دته خوراک هم شته څښاک هم شته مثلا د کوروالې زمینه ورته برابره ده خو دې ته آماده نه دی چې دا کار وکړي خوراک وکړي څښاک وکړي کوروالی وکړي د ځان امین ګڼي د روژې په لحاظ باندې چې دا خو زه باید الله چې ما ته دا امانت سپارلی دی که هېڅوک مې نه ګوري الله ما ګوري ده نو دې کې د امانتدارۍ کومه قوت چې په انسان کې پرته ده دې ته غښتلتیا او قوت وربخي روژه او دریمه پایده چې اخلاقی فوایدو کې دا هغه دا ده چې انسان د روژې سره د ټولو تکلیفونو زحمتونو مشقتونو په مقابل کې د صبر او د زغم د تحمل سره هغه کوي ده عادت کوي ځکه چې انسان خو په ژوند کې د مختلف قسمه حالاتو سره مخامخ کېږي لوږه پرې راځي تنده پرې راځي ځکه سفرونه لري د الله په لار کې جهاد ته وځي کله کله قاطي راځي نو که چېرته انسان د لوږې تندې او د تکلیف سره عادت شوی نه وي نو انسان بیا د هغې مقابله نشي کولی نو په رمضان کې په روژه کې دا پیدا ده چې انسان د لوږې تندې د دې مشقت او تکلیف سره چې دی عادت کوي او دا دی تمرین کوي که احیانا ژوند کې داسې حالات سره مخامخ کېږي نو دی بیا صحیح توګه باندې مقابله کولی شي څلورم اخلاقی پایده او حکمت چې په روژه کې دی هغه دا ده چې انسان د الله د نعمتونو شکرګزارۍ ته وادار کوي چې انسان د الله د نعمتونو شکر ادا کړي هغه په دې لحاظ باندې چې کله 11 میاشتې انسان مخه خلاصوي هر څه د الله د ټولو نعمتونو نه دی استفاده کوي نو چې کله
د رمضان په میاشت کې د ځینو شیانو نه ځان بند کی نو دته معلومیږي چې د الله د نعمت نه استفاده کوله دا څومره ستر نعمت دی دا څومره ستره پیرزونه څومره ستر احسان دی د الله نو دی دې ته وادار کوي دا ور باندې باعث ګرځېږي چې د الله د نعمتونو شکرګزاري وکړي او د الله د نعمتونو شکر ادا کړي د همدې په څېر پنځمه پایده په اخلاقي فوایدو کې د روژې هغه دا ده چې انسان د کبر او غرور نه خلاصوي روژه ځکه چې کله دی ګوري چې د په شاوخوا کې ټول خلک دی پیژني که نه پیژني تور دی که سپین دی غني دی که فقیر دی او چېرته منصب لري او که نه لري دا ټول روژه دی نو څوک چې لږ د منصب خاوند دی څوک چې مثلا لږ د شتمنۍ خاوند دی څوک چې لږ د وجاهت خاوند دی هغه کبر و غرور چې په لاندې خلکو باندې د په ذهن کې ګرځېږي هغې نه دی خلاصېږي چې ما او دا فقیر او غریب او زما او دا ګاونډي چې هېڅ شی هم نه لري دا خو یو شان نو ما ته د باندې د کبر او د غرور څه هغه دی څه باعث دی څه امتیاز دی په ده باندې زما نو انسان د کبر او غرور نه خلاصوي روژه او تواضع عاجزۍ ته رابلي دریم اجتماعي او ټولنیز فواید په روژه کې او د هغې حکمتونه دا دي چې لومړی انسان سره دا احساس پیدا کوي چې د فقیرانو او محتاجانو سره مرسته وکړي ځکه چې کله یو مالدار او شتمن انسان هغه په روژه کې لوږه او تنده محسوسه کیه نو د ده سوچ پیدا کیږي چې زه یوازې دا یوه میاشت کې د لوږې او تندې سره مخامخ شم نو لوږه او تنده دومره درد لري نو دومره زیات زحمت او مشقت دی نو زما په خوا کې ګاونډي چې کوم دی چې هغه کونډه ده یتیم دی مسکین دی محتاج او بېوزله دی معیوب دی هغه خو کال او سره د لوږې تندې سره بیچاره مخامخ وي نو هغه به څه حالت وي چې زه یوه میاشت کې دومره تندې او لوږې ودردولم نو هغه په 12 میاشتو کې د دې حالت سره مخامخ دی نو دی د دې احساس پیدا کیږي چې دی د هغه سره مرسته وکړي او کومک ورسره وکړي دې وجې نه راځي وایي چې ما د یوسف علیه السلام سره دی چې دی وایي د مصر د خزانو واکدارو خو یوسف علیه السلام ځان نه مړاو په ډوډۍ باندې نو یو ورځ چا ورته وویلې چې ته ولې ځان په ډوډۍ باندې نه مړوې په داسې حال کې چې ته د مصر د ټولو خزانو واکدار یې دا ستا په لاس کې دي نو یوسف علیه السلام ورته وویلې چې اخشا ان شبعت ان انسى الجائع زه اریږم که چېرته زه ځان موړ کم نو بیا به زه وږی هیر کم یقینا چې یو سړی په ګېډه 12 میاشتې سر و کال په ګېډه باندې موړ وي هغه سره د وږي انسان احساس نه پیدا کوي چې هغه څومره درد لري هغه څومره دردیږي څومره کړاو لري هغه خو چې کله دا انسان هم شتمن انسان هم د لوږې سره مخامخ شي د تندې سره مخامخ شي نو بیا پوهېږي چې لوږه او تنده څومره درد لري نو احساس ته هغه ته کومک او مرستې ته هڅوي د همدې په څېر دویمه پایده اجتماعي او ټولنیز لحاظ باندې هغه دا ده چې روژه د مسلمانانو په مابین کې د یووالي او د وحدت یوه عملي بیلګه ده یوه عملي بیلګه تمثیلوي ځکه چې کله میاشت را دبره شي رمضان را داخل شي نو ټول په یو غږ سره هغه روژه شي کال د نړۍ په هر کنج او کنار کې اوسیږي او د هر قوم سره تړاو دی د هر ژبه باندې خبرې کوي نو او هغه هر څوک دی هغه په یو اواز سره روژه کیږي نو په دې کې هغه د مسلمانانو ترمنځ چې کم وحدت او کم یووالی دی دې کې هغه تمثیلیږي او هغه عملي کیږي نو د مسلمانانو وحدت او یووالي دپاره عملي بیلګه او تمثیل دی په دې کې د همدې په څېر څلورم ټولنیزه فایده په دې کې رمضان کې دا ده چې په رمضان کې طبعا انسان د خوراک او څښاک نه یو څه شی سپموي څه شی ذخیره کوي متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې اوس دا روحیه بدله شوې ده
مونږه تر ټولو زیات مصارف د نورو میاشتو نه په رمضان کې کوو. دې کې شک نشته چې الله طبي لحاظ باندې په دې کې رزق په خپله اضافه کوي، خو د رمضان میاشتې د دې روژې د مشروعیت یو حکمت او فایده دا هم ده چې انسان په دې میاشت کې یو څه ناڅه د روژې په نتیجه کې یو څه ناڅه وسپموي او هغه سپما شوی مال هغه په اجتماعي خیر ښېګڼه کې مصرف کړي، فقراو سره په هغې په نتیجه کې مرسته وکړي، نور اجتماعي لحاظ باندې چې ډېر زیات عام المنفعه هغه دي کارونو دي هغه پې ترسره کړي، نو دا پکې فایده ده. خو بیا هم وایم چې متاسفانه چې اوس موږ دغه روحیه د ځان نه لرې کړي چې د روژې په نتیجه کې کوم مال موږ وسپمو هغه بیا په عامه خیر ښېګڼه کې مصرف کړو. څلورمه فایده هغه د روژې چې په اجتماعي لحاظ باندې لري هغه دا ده چې ټولنه په عام لحاظ باندې د روژې په وجه باندې د مفاسدو نه کېږي، د منکراتو نه خالي کېږي، پاکېږي، ځکه چې روژه کې چې څومره یعنی بد انسان هم وي نو هغه هم په روژه کې خپل ظلم او خپل ناروا او خپل منکر او خپل هغه چې کوم دی فساد هغه کموي، یا خو چور د هغې نه په روژه کې لاس اخلي د روژې په وجه باندې او یا هم هغه کموي. نو د روژې په نتیجه کې ټولنه د مفاسدو نه او د منکراتو نه او د مظالمو نه یا خو په تمام معنا خلاصیږي او یا هم دا پکې کمیږي. د همدې په څیر باندې په صحي لحاظ باندې چې روژه کم فواید لري هغه هم په طبي لحاظ باندې ډاکټر صاحبانو هغه موږ ته ښودلي دي او هغه موږ ته بیان کړي دي چې د روژې په نتیجه کې لومړی پیدا هغه دا چې د انسان کولمې د هر قسم مضره هغه نه پاکېږي ده، ځکه چې کله د انسان په کولمو کې بعضې مواد پاتې شي نو هغه انسان ته ضرر باندې تمامیږي. د همدې په څېر معده د انسان د روژې په نتیجه کې پاکېږي، ځکه چې معده هم کله همدغسې مسلسل ډکه پاتې شي هغه انسان ته قسمه قسم امراض هغه راوړي ده، د امراضو سبب ګرځېږي. همدا وجه د ځینې علما لیکي په تاریخي لحاظ باندې چې مخکې الله هغې چې طبابت او علاج پرمختګ وکړي په اروپا کې به ډېری اسپتالونو کې او ډېری ډاکټرانو هغه مریضانو ته چې د هغوی امراض به زهرجن وه نو د هغې امراضو په مقابل کې به مریضانو ته د روژې توصیه کوله. دا د ایمان پر بنیاد نه وه چې د ایمان پر بنیاد د روژې توصیه ورته کوله، بلکې دا صحي لحاظ باندې د دوایي او د علاج په حیث توصیه ورته کوله چې کم امراض به هغوی کې به د زهر هغه مسله وه قضیه به وه نو هغلته به ډاکټرانو دوی ته ویلې چې تاسو روژې ونیسئ او یو دوه درې هغه مرض ته به یې کته نو دوی د دغسې امراضو د ډېری امراضو ډېر قسمه امراضو معالجه په روژې باندې کوله. نو دې وجې نه چون معده چې کومه ده دا وایي د ټولو امراضو هغه د مرکز دی، نو چې کله معده صفا شي خالي شي نو امراض هم د هغې سره دفع کېږي. دریم د انسان بدن د ډیرو فضله موادو نه چې کېږي په روژه کې خالي کېږي چې دا د انسان بدن ته ډیره زیاته ګټه رسوي. او د همدې په څیر باندې څلورم د بدن کې چې کوم غوړوالی دی دا تریسګلیډ چې ورته وایي یا کرستور چې ورته وایي دا د روژې سره کمیږي، دا بالکل د روژې سره که د چا هغه وي دا کمیږي او بیخي د منځه ځي. او د همدې په څیر باندې هغه د بدن چې کوم بېځا چاغوالی دی چې انسان ورسره په تکلیف باندې وي نو د بدن چاغوالی هم ورسره ختمیږي. دا د روژې د دې په څیر نور هم ډېر صحي فواید دي چې هغې موضوع کې ډاکټر صاحبان معلومات لري، خو دا هغه څه فواید و چې په دیني روح لحاظ باندې